ایا غواړئ چې په عرش کې ستا نوم یاد کړل سي؟ نو د دې لپاره په یو حدیث کې 3 کلمې راغلي دي. که یې څوک وایي دغه کلمې اسمان ته وخیږي او د عرش پر شاوخوا باندې طواف کوي، پر عرش راګرځي. داسې طواف کوي لکه حاجان چې پر بیت الله شریف باندې طواف کوي، یا ملائکې چې پر بیت المعمور باندې طواف کوي او د خپل ویونکي نوم اخلي. دا کلمې حدیث کې راځي عن نعمان بن بشیر رضی الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه وای نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې ان مما تذكرون من جلال الله التسبيح وتهليل وتحميد. تاسې چې کله د الله تعالی جل جلاله تسبیح بیانوي، د الله تعالی جل جلاله تهلیل لا اله الا الله دا بیانوي، او تحمید حمد یعنی الحمدلله وایاست، دا الحمدلله بیانوي. دا 3 قسمه کلمات بیانوي لکه سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله. دا چې په ورځ کې څوک وایي، یو وارې ویلی سي، 3 وارې ویلی سي، 1000 وارې ویلی سي. چې څوک یې وایي نو ینعطفن حول العرش، دا 3 کلمې لوړ وخیږي او د عرش پر شاوخوا پیغمبر علیه الصلاة والسلام یې راګرځي. او لهن دوی کدوی نهري، د دې کلمو هلته د عرش سره اواز وي، یو قسم غږ کوي، داسې اوازونه کوي لکه د شاتو مچمچي چې اواز کوي. یو ځای کې چې ډېرې دغه مچمچي سره راټولې وي، یو قسم بزهارې کوي. دا ستاسې د خولې ویل سوي کلمې د عرش سره داسې غږونه کوي. او تذکرو بصاحبها، او د خپل ویونکي نوم هلته د عرش سره اخلي چې پلانکي زموږ ذکر وکړي. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل اما يحب احدكم ان يكون له او لا يزال لكم ان يذكر به. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل ایا په تاسو کې د چا دا خوښه نه ده چې د هغه دا ډول ذکر د عرش سره وسی؟ دا حدیث امام احمد راوړی دی. نو که چیرې تاسو غواړئ چې الله تعالی جل جلاله ستاسې نوم د عرش سره ووایي، هغه دغه کلمې تاسو وایاست. څونه اسانه، لا اله الا الله، سبحان الله، الحمدلله. یو وارې ویلی سي، یا هم 3 واره، یا هم تر دغه زیات یې ویلی سي. الله تعالی جل جلاله به د دې کلمو په توسط باندې ستاسې نوم د عرش سره یاد کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.